السلام علیکم مرګرو. دا څه کار دی؟ تاسو ته پته چې مردکي واینز باندې ویډیو نن سبا نه راغلی. دا سړی نه جوړ شوی هیټ کې پی لګېدلی که نو ډایلاګ صحیح نشي ویلی که نه. نو خبره داسې ده مرګرو چې ویډیوګانې به لږ لیټ راځي خو ډېرې زبردستې فني ویډیوګانې به هم راځي او اصلاحي به هم راځي. تاسو ته زما دا خواست دی چې دا چینل ولې سبسکرایب کړئ. کم از کم چې په میاشت کې خو 200-300 سبسکرایب راوړی که نه او خو برابر سبسکرایب. بل به پکې دا کار وکړئ باچاګانو چې لایک خو به ګورې خامخا ورکوئ. صحیح ده. نو تاسو ته پر اسکرین باندې چې دا کوم چینل دا تصویر ښکاري نو دا مردکي واینز چینل دی. ټول لاړ شئ سرچ کړئ په یوټیوب کې. دا چینل ورته سبسکرایب کړئ. په دې کې ښکلې فني ویډیوګانې دي او انشاءالله کله به ویډیو جوړه چې دا هیټ کې ټیک شي. ویډیو به چې کم دی نو انشاءالله یو 3 ورځې پس به جوړو. ها 3 ورځې بیا را باندې راغلی که نه یار دغه شی پکې راځي. نو د دې وړي دلته کې مې ورته اوس ډایلاګ وکړه داسې کې مور لا داسې زوی ما ورته مړه دا کوم ډایلاګ دی یار. نو داسې کار دی چې دی به ټیک شي لسه تور ورځو کې انشاءالله حق به هم راشي په چینل باندې. خو تاسو صرف داسې کار وکړئ چې دا چینل سبسکرایب کړئ. صحیح ده که پکې شوی زه پکې شو یم هیټ کې پې لګېدلی موږ نو د دې د وجې موږ ویډیو نه ورکوله. نو تاسو ته دا درخواست دی چې دا چینل ولې سبسکرایب کړئ مخکې وله بوځئ نور به ته دې ووایي او کنه مینوالو یم داسې کار دی که نه لاندې مو ګورو بره مو ګورو ټک ولې ورکې پیچو که نه او بیکار بوډامار هم شاته ولاړ دی. صحیح ده. دی وی زه شاته کېږم چې ما له پکې د خبرې موقع رانه کړې که نه. نو دله چې کله موږ د خبرې موقع ورکړو که نه نو دی پکې داسې ښکلې فني خبره کوي چې موږ بیا ټول خاندو. خو دلته ما خبره به نه کوې پکې نن به خبرې به هلې شروع کړې چې کله چینل خلک سبسکرایب کړي. صحیح ده. انشاءالله خبرې به هلې شروع کړې. دا ګونګار ډېره مننه ځان ستا خوښ یم ووایه ته خو زما داسې خوښ یې که نه چې زمونږ کور کې چیلې ده ډېره په مینه مې ساتلې ده د هغې نه مې زیاته خوښې. ته خو زما د مخکې نه خوښ وې او خورایې دې نه دي ابه د ځان سره د نن نه پس نه ګرځې دا خبره ماته وکړه. او خار بروبار یادې او مغر ته یادوم که نه زما خورایې دې زما او ته خو تی والله چې ستا غفله طلاق ورکړه او پیچ وکړه نه که دا خبره پکې راله یو خبره بله ده هغه زما ټوپکمار دی زما حفاظت کوي د خدای نیکبختې سبا به سره جامې وینځي لوښې به درسره وینځي روټۍ به درسره پخوي. ته د ما دپاره یو ټوپکمار نشي پرېښودی د خلکو په مینه کې جازونه ډوب شي او غم یې نه کوي ته یو ټوپکمار پسې لګېدلی هغه نري چوړوني پسې شوی یم. یو خبره مې یاد ساته شهزادګۍ د خلکو مینې بل شان دي او زما مینه نه ده. دم په خدای کوي کاري پسې خبره وکړه که نه دا سر بدله ګوره 2 ټوټې خدا زه پسې سم نه یم خریړیا څه دې ووایي دا ښه دې ووایي دا خو څو ګوره دا سړی څوک را روان دی ویم دا خو مې پلار دی پیو باچا یا الله خیر دې خو جوړې ما پسې راغوته یم باټي جوړو دا زما د مرګ دی اورېدلی دي چې ته زما لور سره د مینې محبت خبرې کوې. وای کاکا په خیر علي ته څوک یې زه خو تا نه پېژنم. ما نه پېژنې نه که نه نه یې پېژنې نه که نه چې د خلکو دنیا سره ودې پېژندمه بنکه خوره ماړه او بیا همدا راچوپه یم چې تا ته څه ووایي چې زه ستا لور سره خبرې کوم لرې شه ګپ لګوم ما ورسره نه دي کړی. هغه وقار څوک څوک هم نه رښتیا راته ووایې که نه ښه ورسېدم وقار بورومار ستاسو کور ته هم در ورسېده نه مړه هغه نه یې راغلي ښه او یه کاکا ویم داسې کار دی که نه که نه نو مال هم بیا ژړا راځي یار ویم زما مور هم مړه ده که نه زما پلار هم مړ دی یتیم او ویم دومره جایداد مې دی چې ستا لور به ډېره خوشحالي ګاډي دي بنګلې دي موټرې دي نوکران دي او زما نوم خو ډېرېدلی دی که نه زه په مزدکي خان به څوړم په دې علاقه کې ما نه څوک پر هم نشي والي. وی ما ته پته ده چې ته مردکي خاني خو زه ما هم پېژنې که نه یاره پېژنم دي ستا نوم څه دی؟ زما نوم دی
پروانه خخه پروانه او د چم پروانه کوي وی وی زما خو پروا ساته وای وای داسې پروا به دې وساتم که نه ویم یاد وساتې خبره کوم دې ته کنه دا څه په لانجه وړو دې سړیا خبره ووایه چرته تللی ده نن سبا خو هغه زمانه نه ده خدای پاکه خیر راکړي السلام علیکم لالا ای زویه چرته تللی وې امرګر سره مې تللی م کوره پورې وې زه یوازې یم ما سره لاړه ای زویه تا خو په ما باندې نری خولې راوستې تا خو ډېر وخت تېر کړو بار د هغوی کور لږه خوا دی که نه لالا نو هغوی ما سره لږه لاړه ګوره زویه نن سبا هغه زمانه نه ده د ځان ډېر خیال ساته صحیح ده ټیک شو که نه او لالا صحیح ده او که نه نن سبا به دې د یار دوست د ملګري نه پېښېږي صحیح ده لالا بیا ګورې اونځې بار ته صحیح ده او چې ځې ما نه به تپوس کې صحیح ده پوه شوې په خبره که نه صحیح ده ورشه ماله یو کپ چای پخه کا پسه کې پسه کې پخې خلکه نه چای شته نه چیني شته نه غوړي شته نه اوړه شته اسم نشته کور کنګال پروت دی ورکړه تاله شته تاله او تاله شته بس تاله به وتو او زو به ووته که نه نیازبین دی څه کې پهلوانه ګرځم را ګرځم څه کوم ګرځه خو زم ګرځمه ولې څه دنه روک شوي دي څه او ته ګرځې ما ته ورک شوي ده زه ببو پسې ګرځم هغه وختي د کور نه راوتې ده مرداره ببو پسې بابو څوک ته مور دی ده نه مور مې نه ده زما جینۍ ده د سرو سترګو م ده او سمې ستکې سرې جامې سمې ښکلې اچولې دي خدای دې پوهېږه نیازبینه ته خو بیخي ساده ګل د ځانه جوړ کړی هغې ته خلک ښځه وایي ببو ورته نه وایي ببو خو خور ته وایي مور ته وایي ما نغته ده نو ما ته مور ویوي دې ته ببو وایه یاره په ایمان څه په لیونوم سره هغې ته خلک ښځه وایي پیار ورته وایي جان ورته وایي جان ولې هغې به پیاز خوړل چې ته ورته پیاز وایې څه پیاز به نه خوړلو الوګان به خوړل الوګان ښه نو هغه ځکه داسې سره شوې نه سمه ښکلې ده زه به ورپسې ځمه یو زه ورپسې ځې خو چا ګیر کړه بوز څخه یې درنه جوړوي ما به څوک ګیر کړي نو زه یې په دې لینده ولمه زه سم بد یم مرغۍ دې بېچېرته ویشتې مرغۍ نه تیتران مې پې ویشتي دي پردي پردي دغه شان به په ډېران کې مړه پراته وه به مې ویشتله هلکه ښه تکړه خو یې ګورې خدای دې زه سم بد یم او سم ښکلې یم سم پړقېږم هغه ستا د شکل نه پته لګي ته چېرته ځې زه بازار ته ځم ځې بازار کې څه کې دغه راوړم سودا راوړم ښه ښه زه به زه ته زه داسې زما بابو پسې روکه شوې ده وختي داسې ببو ته مه وایه که ته ځې ببو ورته وایي هلکه ګورې مشروطي راته مه کوه ګورې اوس ته دې لښتي کې رابغومه وله جان ورته وایي جان ولې د هغې جان خوښ دی څه نه نه جان ورته نه وایم ځه ځه خپل کار کوه څه په لیونوم سر دی یاره ځه دوه مخیزې ډولکیه ته ما ته یې ببو ورته مه وایه خو ما نه مشره ده زه ورپسې ځمه دوی سمه دې ځمکې لرولم چې دا څنګه بار ته روځي دا ګیټ یې خو بند دی هغه ورکوټي ګیټ باندې ورځمه ببویو ببو کور یو خدای پاکه د اواز چوکو سم د میلوګانو په شانتې اواز دی دا لا څوک دی ورځم ګورم څوک یې لکه هغه ببو کور دی یو کومه ببو یادې کومه ببو یې هو دغه یو ببو ده که نه د مخبري ګونګټه چپ کېنه د شاړو میلو زمونږ خو هغه یو ببو وه او هغه هم 3 کالو شو چې مړه شوې ده مړه شوې ده پسه مړه شوې ده هغه ما اوس هم ولیدله کور ته درله ټول وړې ده نه ختم کړي دي سم میک اپ یې کړي دي ها لکه تش آزادګۍ یادې اوس په دې دي تکم راځه ببو ما ته وی چې ایلام بو نو ما ورته ویل نن د جمعې ورځ ده زه به کور ولامبم ته کور ولامبه نو زه رالم ما ولامبله ها راځه زه به دې اوس نوره ملامبوم راځه پاتې کې راته اوس او په پالنګ دې خېجوم ښه ښه صحیح ده کټ یې ناوې کړی دی او راځه که نه ښه صحیح ده راځه ماما پالنګ کم دی پالنګ د توس خیم که نه کم دی دا دی وی که نه وی ورګه ته زما شهزادګۍ پسې راځې چې په سر کې د الوګانو ښوروا وکړمه خدایا پاکه
یا خو مې ماته ده وای سم دله مات کړمه دونه په تیزوره خطا چې پراپره کړې څه دی د بیخ بنیاد وباسه زه ولې په تیز را روان کیس خو ته را روان وې زه تللی ما بابو پسې د هغه غرور سم وویلمه ما ته وي په پالنګ د خېجومه یو په پالنګ او خېجوري په پالنګ وختم کټه باندې ما شو بس راغر مې واله دا څه وې د خدای نېکبخته سپي خو د پسې نو کړې نه سپینه خو زه نه یارېږم هلته سپي ساتلې غاښونه یې نشته نه مړه هلکه د خدای نېکبخته وایم بابو خو نه ولیدل بابو کور ته ننوته هغه وی نشته وی مړه شوې ده ما ورته څنګه مړه شوې ده ما خو سولې ده کور ته لاړه دا څه وې نو بیا څه چالو شو مله نو بس هغه راته وی ته راشه دی خوا نو چې زه ورغلمه نو سمه یې وویلمه ایله کاربیونې پسې تړلي ومه بس راغر مې والته وتښتېدې تی راوتښتېدمه تی نو دلته تا راله ډغره راکړه ایله به راله خپې ماتې کړې وې وغم مه کوه دا سپینه تا ته ښه پته لګي چې په دې غونډه علاقه کې زما نه څوک شرم نشي ولی ولې وې په دې داسې چت کو دا ببو بدله زه اوس راولمه چاله ماله چاله راولم که نه ولې چاله هذا ښکلې ریبله اوې سینډلې مچولې دي هغه به له لاسو کې ونیسه که نه او دلته یې راوړه ماله نه مړه هیلکه د خدای نېکبخته دا راته ووایه چې پیسې سره شته او که نه پیسې خو نه ولې دا به ته ماله په پیسو ولې په راوړې پیسو به نه راوړې او په پیسې نه غواړي پیسې هغې سره دي جیب کې ورسره سمې ډېرې دي رور نه یې غشتي رور یې تنخوا غشتي د هغه نه راواله نه مړه هیلکه یا سپینه بله خبره سپږې خو پکې نشته نه سپږې پکې نشته روږي دي پکې روږي دي پکې نو د سپږو دوی خو ملاویږو د روږو دوی به کم ځای نه راوړي نو سپږو دوی به کم ځای نه راوړې د سړېرو نه نو لاکشه راوړه که نه نو د روږو دوی به څنګه راوړي دا روږو ته چې یې روږي دي پکې روږو به داسې کار وکړو چونه به وله راوړو چونه به ورته واچو نه مړه